السلام علیکم درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سمو د وړاندې یو بل پاس شوی او چې په هغه بل کې دا هم ویل شوی و چې هلک سره واده کولی شي، جینۍ سره واده کولی شي. اوس د هغې نتیجې مخې ته راغلي دي. خلک په یو بل باندې اخته شوي ناروا کارونه کوي چې تاسو سره یو څو ویډیوګانې هم شریکوم چې تاسو کله دا ویډیوګانې وګورئ نو تاسو به د دې نه یو عبرت واخلئ. په دې هر څه به پوه شئ چې آیا ولې علما او عام خلک د دې مخالفت کوي، خو په حکومت کې ناست یو څو کسان چې هغوی د دې مخالفت نه کوي او د دې په حق کې دي. نو دا ویډیو چې تاسو وګورئ تاسو به توبې وباسئ. قدرمنو دوستانو، د ملک په مختلفو حصو کې داسې خلک را پیدا شوي دي چې هغوی غواړي جینۍ سره واده وکړي، هلک سره واده وکړي او د دې په تناظر کې ډیرو داسې هلکانو یو بل سره بدکاري هم شروع کړې ده چې ممکن تاسو هم ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې کتلې وي. تاسو سره دلته ویډیوګانې هم شریکوم، نو موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ چې تاسو د ټول تفصیل نه د ټول واقعي نه خبر شئ. قدرمنو، یقینا چې دا یو ډیره افسوسناکه خبره ده چې موږ اسلامي ملک کې اوسېږو، موږ مسلمانان یو او زموږ په ملک کې داسې بلونه پاس کیږي چې د قومیلوت والا کار کیږي. الله تعالی دې موږ تاسو ته هدایت را په برخه کړي. الله تعالی دې زموږ د حکمرانان پوه کړي چې دوی د داسې کارونو نه ځانونه وساتي او ځان او د پاکستاني قوم ګناهګار نه کړي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه. تر نور ویډیوګانو دپاره موږ سره اوسئ چې تاسو وخت په وخت زموږ د راتلونکو ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. که تاسو داسې څه خبره څه سوال لرئ زموږ پیج ته خامخا میسج وکړئ. ستاسو ډیره مننه. خوشحاله اوسئ.